بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. یو ځل بیا نن موږ د دویم ټولګي د ریاضي مضمون سره د لسم لوست دویمه برخه ده چې د عددونو جمع تر 9 نوي پورې باید زده کړو. ښه، زه ذاکره بارکزی ستاسو په خدمت کې یم د دویم ټولګي د نوي لوست سره. ګرانو زده کوونکو، تاسو چې څنګه په مخکینی زده کړه کې دا زده کړه چې دوه رقمي عددونه تاسو څنګه باید چې جمع کړئ، څنګه سره وشمیرئ. هغه تاسو ښه پوه شوئ چې یویزې خانې باید یویزو سره جمع شي او لسیزې خانې چې شي لسیزو سره جمع شي. اوس هغه کومه طریقه وه چې تاسو عددونه څه کول، یو د بل لاندې لیکل، لکه که 20 او بل 10 سره باید جمع کول. 20 او 10 یو د بل لاندې لیکل، یویزې سره او لسیزو سره تاسو شي کول جمع کول. ښه ګرانو، اوس تاسو ته بله طریقه هم در زده کومه چې تاسو پوه شئ چې یوازې په یو رقم نه لیکل کیږي. که تاسو په دې شکل باندې هم وغواړئ چې د عددونو جمع یعنی خوا په خوا یو د بر لاندې نه بلکې خوا په خوا ولیکئ، هم تاسو کولی شئ چې د جمع عملیه تر سره کړئ. ښه، د دې عملیو د جمع حاصل پیدا کړئ، د جمع اجزاوې او د جمع حاصل منفي کړئ. ښه، د جمع اجزا چې شته وی، د جمع اجزا یعنی دغه یو عدد چې تاسو د بل عدد سره جمع کوئ، دا څه دي؟ د جمع اجزا یا جزونه دي. حاصل چې شته وی، حاصل چې شي چې کله تاسو دواړه جمع کوئ او آخر کې چې کم عدد تاسو ته راوځي یا لاسته راوړئ بل عدد، هماغه څه دی؟ د جمع حاصل دی. دلته که ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې دا څه رقم جمع کیږي، په دې کې تاسو دا خو که لاندې یو د بل لاندې ولیکئ، اسانه توګه باندې تاسو پوهیږئ چې ښه دا لاین څه شو، یویزې دی او دا خوا کې چې لسیزې. دلته څه رقم پیدا کوئ؟ د دې عدد لومړی او د دې عدد چې لومړی شمیره چې دلته موږ څه لرو؟ یو او دلته څلور د یو سره څه کوو؟ جمع کوو. ښه، تاسو ته ما مخکې هم ویلو چې د لوبیا دانو نه د ګوتو نه څه وکئ؟ کار واخلئ. دلته موږ 4 دانې، 4 په دې یویزه لرو، یو دانه هم دلته، 1 2 3 4، یو دانه هم دلته 5. ښه، یویزه خانه کې څو شو؟ 5. دلته څه لرو؟ په لسیزه کې دلته یو لرو، دلته هم 2. 1 او 2 چې یو ځای شي څو کېږي؟ 1 2 3. یعنی دا عدد څو شو؟ 15 چې دې 15 ته څه ویل کېږي؟ حاصل. دا زموږ د جمع حاصل دی. راځئ چې لاړ شو خپل دویم مثال ته. دلته بیا یویزې پیدا کوو، خو دلته څه دی؟ 26 تاسو لرئ. 26 کې یعنی دا 20 څه دي؟ لسیزې، 2 لسیزې لرو او 6 دانې یویزې. دلته دا 6 څه دی؟ یویزه خانه ده. دلته 14 لرو یعنی یو دانه لسیزه، 3 دانې یویزې، 3 شپږو سره. ښه، کله چې 3 شپږو سره تاسو یو ځای کړئ څو کېږي؟ راځئ چې بیا د لوبیا دانو نه کار واخلو. 1 2 3 او څو دانې نور؟ 6. 1 2 3 4 5، دا هم 6. ښه، څو دانې شو؟ اوس راځئ چې دا وشمیرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. څو دانې یویزې لرو؟ 9. ښه، اوس دلته 1 او 2 یعنی په لسیزو خانو کې یو دانه کې یو دی، بلکې 2. 1 2 3 څو شو؟ 3. چې دا عدد حاصل موږ ته چې لاسته راغی 9. راځئ چې اوس خپل بل مثال ته لاړ شو. دلته لرو 18، دلته لرو 20. دلته په یویزه خانه کې موږ 8 لرو، دلته په یویزه خانه کې 0. ښه، 1 2 3 4 5 6 و 8. ښه، دا شوی 8. په بله خانه کې 0 یعنی هیڅ شی نه. څو دانې شوی په یویزو کې؟ 8. اوس زو لسیزو ته، لسیزو کې
یو خانه کې 2 دانې لرو بل کې 1 دانه 1 او 2 څو شو 3 چې کوم عدد لاسته راغی 8 دېرش چې دا زموږ څه دی د جمع حاصل دی راځئ چې خپل څلورم مثال ته لاړ شو څلورم عدد ته چې دلته څه لیکل شوي دلته په یو ویزه کې موږ څه لرو په دې عدد کې 2 په دې عدد کې 1 2 3 4 5 6 دلته په بله کې چې دی 2 او څو کېږي 1 2 3 4 5 6 8 9 د شو 9 ښه بیا دلته په لسیزه خانه کې 2 لرو دلته هم 1 څو دانې شو 3 بیا هم کوم یو عدد لاسته راغی 9 دېرش راځئ چې خپل پنځمې پوښتنې ته لاړ شو دلته په یویزه کې بیا 7 دانې لرو دلته په یویزه کې 1 دانه دلته 7 دانې دلته 1 2 3 4 5 6 ښه 7 دانې یو سره څو کېږي آفرین 8 بیا دلته په لسیزو کې 2 دلته لرو 2 دلته یعنی 2 جمع 2 چې څو شو 1 2 3 4 څو شو 8 40 آفرین ښه اوس دلته 22 جمع 23 یعنی دلته په یویزه کې 3 لرو دلته په یویزه کې 2 ښه 3 او 2 سره جمع کوو 1 2 3 4 5 په یویزه کې شوي او 2 او 2 څو شوي 4 وګورئ 2 او 2 څو دي آفرین 4 ښه اوس راځو خپلې بلې برخې ته چې لیکل شوي ګرانو زده کوونکو راځئ چې د لومړي پوښتنې لپاره یوه کیسه جوړه کړو او هغه حل کړو زرمینې په خپل جیب کې 14 افغانۍ درلودې او مور یې د ښوونځي د بکسې لپاره 21 افغانۍ نورې ورکړې اوس زرمینه څو افغانۍ لري څنګه چې ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته مخکې هم وویل چې څه وکړئ که تاسو یعنی کولی شئ چې د عددونه په دې شکل ولیکئ او په لومړۍ زده کړه کې تاسو یاد کړو چې عددونه د یو بل لاندې هم لیکلی شئ ښه که دا عددونه څنګه چې دوی یو قصه ورته جوړه کړې چې زرمینه 14 افغانۍ لري او مور ورته 21 افغانۍ نورې ورکړي دي چې ټول دلته موږ جمع کړل څه شو 15 یعنی که موږ دا عدد په دې شکل ولیکو هماغه حاصل باید هماغه یو شي او که په دې شکل یا په دې شکل حاصل د دواړو باید چې یو رقم وي ښه اوس تاسو ته ویلي چې تاسو د دویمې ګڼې پوښتنې لپاره یوه عبارتي کیسه جوړه کړئ او حل یې کړئ ښه که دلته موږ دې دپاره یوه کیسه جوړه کړو لکه ښه احمد 14 افغانۍ چې شي کړې د لارې څخه پیدا کړې کله چې کور ته راغی مور یې ورته 26 افغانۍ نورې ورکړې چې راوړي کچالان راوړي اوس احمد خو 14 افغانۍ د لارې نه پیدا کړې وي 26 افغانۍ مور ورته ورکړې وي که دا موږ په دې شکل باندې ولیکو او جمع کړو کم عدد لاسته راځي لکه 3 او 6 څنګه چې موږ مخکې حساب کړو د لوبیا دانو سره 3 او 6 څو کېږي لکه 6 موږ لرو او 3 نور ورسره یو ځای کوو 8 9 دلته 1 2 ښه 1 دلته او 2 دلته څو کېږي 1 2 3 ګورئ که ما داسې دا سوال ولیکه هم 9 دېرش شو که دا سوال په دې رقم هم لیکل شوی هم 9 دېرش شو ښه ګرانو اوس تاسو باید څه وکئ
تاسو هم د نورو څلورو پوښتنو ته یوه کیسه جوړه کړئ، په خپلو کتابچو کې ولیکئ او څه وکړئ؟ هغه بیرته حل کړئ. وګورئ چې د دې حاصل او کومه کیسه چې تاسو جوړوئ او دا عدد لاندې یو بل نه لاندې لیکئ چې حاصل یو شی دی او که نه. ښه، راځئ چې اوس یو دوه مثاله موږ خپله کار کړو چې وګورو څه رقم د دې عددونو چې جمع یو شی ده او که نه. که دلته موږ ولیکو چې 25 جمع 34 صحیح. که په دې شکل ولیکو څه رقم حاصل راځي او که په دې شکل ولیکو څه رقم کیږي. ښه، دلته راځئ چې دا جمع کو. موږ په یویزه خانه کې دلته څو لرو؟ دلته 4، دلته 5، 1 2 3 4. دلته هم څو لرو؟ 15. 1 2 3 4 5. ښه، 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9. څو شوې په یویزه کې؟ 9. دا 9 تاسو دې خوا مه لیکئ ځکه دا د یویزې خانه ده. کله چې لسیزه خانه مو شمېرله د هغې اصل بیا دلته ولیکئ. ښه، اوس دلته شمیرو چې 15 په یویزه خانه کې دلته لرو او 4 په یویزه کې دلته لرو. ښه، 4 او 15 بیا هم څو شو؟ 9. اوس راځئ چې لسیزه خانه خپله وشمیرو. لکه 2 دلته لرو او 3 هم دلته. دا بیرته لرې کوو. ښه، 2 لوبیا 3 لوبیاو سره 1 2 3 4 5. 5. ښه، که اوس دلته هم 2 څو لرو؟ 3. 1 2 3 4 5. 5. دلته هم 9 50 شوي او دلته هم 9 50 شوي. ښه ګرانو، انشاءالله چې تاسو دا زده کړي چې دا د جمع عملیه که تاسو په دې شکل هم ولیکئ باید چې حاصل هماغه شي او که په دې شکل یې ولیکئ هم هماغه حاصل یو شی راوځي. تاسو د کورنۍ دنده هم لرئ، هماغه خپلو پوښتنو ته یوه کیسه خپلو کتابچو کې جوړه کړئ، خپل سوالونه حل کړئ او د هغې نتیجه وګورئ. انشاءالله چې تاسو د نننۍ زده کړې نه څه اخیستي تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم. تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.